بسم الله الرحمن الرحیم. د اما او اما په منځ کې فرق. اما دا شرط غیر جازمه ده، په اول د جملې کې د تفصیل او تاکید لپاره راځي او په جواب د دې باندې فا داخليږي، لکه فاما اليتیم فلا تقهر. دلته اما دا شرطیه غیر جازمه مبنی علی السکون او لا محل لها من الاعراب ده، او اما دا د تفصیل لپاره راځي سره د تکرار د بل اما یا او عاطفه، یعنی اما د تفسیر لپاره راځي او د دینه پس په همدغه جمله کې بل اما یا او عاطفه راغلی وي. کله چې اما مکرر ذکر وي نو اولنی اما ته اما تردیدیه او تفصیلیه ویل کیږي، او دویم اما ته اما عاطفه ویل کیږي، لکه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اما دلته حرف تفصیل مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب ده، او اما دا د حرف تنبیه لپاره راځي، یعنی اما دا حرف تنبیه ده، لکه اما والله لاکرمنک. اما دلته حرف تنبیه ده او مبنی علی السکون ده.